نبی علیہ الصلوۃ والسلام له حضرت عمر راغی یا رسول الله ستا د بیبیانې تا سره ناستې که نه نو د صحابه کرام ستا خواله راځي او بار د بانډو نه پکې خلک راځي نو دوی خو نور ټیک دي پرده کې دي خو دا مخې ښکاري نه که دا مخې پټ کو ښه به نه وي نبي علیه الصلوۃ والسلام ته د نبي علیه السلام بیبیانو کې یو څو بیبیانو هغې له قار ورغې حضرت عایشه رضي الله تعالی عنها وی ای عمره ستا زموږ په کور کې کار نشته وایي ستا زموږ په کور کې کار نشته چې دا وي که نه هغې ټیک ته زه به څه ویم په دې کې الله جل شانو آیتونه نازل کړه چې نبي علیه الصلوۃ والسلام ته د خپلو بیبیانو ته او د مؤمنانو چې کومې ماشومانې زنانه دي هغې ته دا خبره وکړه چې یدنین علیهن من جلابیبهن چې عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي ښه د عمر خبره ټیک ده بل آیت مبارکه نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک طواف وکړه نه دا مقام ابراهیم چې دی حضرت عمر یا رسول الله دی مقام ابراهیم کې 2 رکعاته نفل نه کوو نبی علیہ السلام فرمایل لږ صبر وکړه الله جل شانه حکم نه دی کړی الله جل شانه فرمایل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى حضرت ابراهیم مقام ابراهیم چې دلته تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ عمر ټیک وایي